د قلم قبیلې ملګرو شاعرانو ادیبانو ډېر لوی لوی شاعران نن شاه منصور ته راغلي دي. الله دې دا ډېره ودان آباده لري چې موږ پکې د پښتو مشاعرې کوو. د دستور مطابق موږ پښتانه چې جرګه کوو، مرکه کوو، هر غونډه کوو، نو د هغې لپاره یو مشر ټاکو. د دې ښکلي پروګرام د صدارت پګړی د سوات نه راغلی ډېر لاجواب شاعر، ډېر ښکلی ترنم، ډېر ښه شاعر صابر احمد صابر صاحب موږ سره ناست دی. او صابر صاحب ته خواست کوم چې راشي او د صدارت په کرسۍ موږ سره په سټیج باندې کښېني. زموږ ډېر دروند مېلمه، زموږ په یو ټلیفون باندې موږ د سوات نه ځان را رسولی دی. دې یو جهان مننه کوم. درګای نه بل زموږ ډېر ښه ملګری، ډېر ښه شاعر، اخر زړه دی که نه په پېښور کې په هر پلی کوچ باندې دغه ناره لیکلې ده. په یوسف خان عبید صاحب موږ سره دی. موږ ورته خواست کوو چې موږ سره په سټیج کښېني. د دې پروګرام مشر مېلمه ښه د عبید صاحب صوفی به موږ څخه وي چې راشي په سټیج به کښېني. موږ څخه بل ډېر د پښتو ژبې ډېر لوی فلاسفر، ډېر لوی سکالر ډاکټر همدرد یوسفزی صاحب موږ سره ناست دی. د سوات شملې نه تشریف راوړی دی. ډاکټر صاحب ته خواست کوم چې موږ سره په سټیج باندې کښېني. د مردان نه راغلی ډېر لاجواب شاعر، ډېر ښکلی نظم لیکي، مورا نظم ډېر لاجواب لیکي. د ملالي پیروي خالق محمد سعید ته خواست کوم چې راشي موږ سره په سټیج کښېني. سعید صاحب ډېر ښکلی شاعر، د معاشرې په نبض یې ګوتې ایښي، په ترنم کې ډېره ښکلې شاعري، ډېر خدمت کوي. خالد اسرت صاحب ته خواست کوم چې موږ سره په سټیج باندې کښېني. د صوابی بل ډېر نامتو شاعر، ډېر ښکلی شاعر، د هند سره تعلق ساتي، د پي ټي وي کوربه عبداللطیف سیماب صاحب ته خواست کوم چې راشي او په سټیج موږ سره کښېني. زما ډېره مننه کوم. زموږ د شاه منصور لاجواب افسانه‌نګار، سکالر، فلسفي، زموږ ډېر ښه ملګری، زموږ د بچو روحاني پلار نورامین یوسفزی، د صوابی هیډ ورته دوام نورامین صاحب ته خواست کوم چې په سټیج موږ سره کښېني. د پېښور نه زموږ ملګري راغلي دي. د ټولو ملګرو مننه کوو. د پېښور نه راغلی مېلمه سید الله صاحب ته خواست کوو چې په سټیج موږ سره کښېني. سید الله صاحب د پېښور نه راغلی زموږ ډېر ښه مېلمه. زموږ د کلي ډېر لوی شخصیت پروفیسر اظهارالحق صاحب ته خواست کوم چې راشي او په سټیج موږ سره کښېني. د پېښور نه زموږ بل ډېر ګران مېلمه حاجي مشرف صاحب ته خواست کوم چې راشي او موږ سره په سټیج باندې کښېني. حاجي صاحب موږ څخه ډېر ملګري دي، شاعران دي. اختر علي اختر صاحب موږ سره ناست دی. زه ډېره مننه کوم. ډېر ښه شاعر. عزیز خادم صاحب موږ سره ناست دی، د کوټې نه راغلی شاعر. عبدالمنعم د کلي نه ماشوم راغلی دی، د اسپنجر ډاکټر صاحب بچی. موږ به ترېنه غزل، نظم، رباعي، ټپه دا ټول به ترېنه اورو. موږ څخه ډاکټر افتخار علي فګار صاحب ناست دی، د هغوی ډېره مننه کوو. د دې نه علاوه نیازک خان د ملکان نه راغلی زموږ ملګری چې زه به د خپله ډیوټي هغه ته پرېږدم
هغې نه مخکې چې موږ پروګرام شروع کړو او زه تاسو ته شعرونه ووایم موږ څخه د پېښور نه راغلي مېلمانه دي موږ یې ډېره مننه کوو د خواجه نور علي صاحب ډېره مننه کوو عارف ملګری موږ څخه ناست دی موږ یې مننه کوو واصل علي صاحب مننه کوو د آصف جان د ناصر د راجولي او د بناور علي صاحب مننه کوو دا زموږ مېلمانه دي موږ سره ناست دي د ظریف خان ملګري یو جهان مننه کوو د میشن پښتو نه زموږ پروګرام ریکارډ کوي د فیسبوک په لاره به تاسو ګورئ هغې نه مخکې چې زه شعرونه ووایم نو د دې ښکلي پروګرام آغاز کوو لکه څنګه چې موږ مسلمانان جرګه کوو مرکه کوو سکار شروع کوو نو د قرآن کریم د تلاوت نه شروع کوو د تلاوت دپاره سلیمان حافظ صاحب ته خواست کوم چې راشي او د قرآن کریم تلاوت وکړي سلیمان حافظ صاحب فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم مسعود جبار صاحب او پپو ملګری د پېښور نه ملګري راغلي دي ټولو پروجاني وروڼو ته راکړه راشه وایو مننه کوو زه یو دوه درې کیسې وایم یو دوه درې ټپې به وکړم او دغه ملګري پکې یو فرمایش کړی دی امیرشاد محبوب صاحب زموږ ډېر ښه شاعر و الله دې د خاورو سره وبخي هغه دوه ښځې وې موږ ورته ویل ستا لیکې ته په ښځو دې نظم لیکلی دی ما په خپلو ښځو لیکلی دی ما څنګه لیکلی دی وی ښځې دوه دي او زه کمزوری ورته یو یم او زه که هر وخت د لوړې نه په دو یم او یو یې د سوات نه کړي وه یو د دې دی نو ما ورته ویل تا ته پکې کومه یو خوږه ده نو وی دا مې پکې وویلي دي چې که چا تپوس وکړه چې کومه یوه ښه ده نو زه به وایم چې سواتی ډېره ساده ده که ته وایم په سره غرمه کې مې یو ماشي غوږ کې وبڼېده په سره غرمه کې مې یو ماشي غوږ کې وبڼېده ما ویل څه کوي چې پرېمېده لږ ګیم کومه ما وی د ورځې رڼا ګرځېده ما چاته وایي ته ویلې ګراني ده نو زه ځکه اور ټایم کوم او د پکي سوچ مې ورکولو بجلی ونیولم د پکي سوچ مې ورکولو بجلی ونیولم ټوله لیکدېدمه په یو بورډ کې د جهان بجلي وه دې کې ناڅاپه مې چې اخوا کې ووی لاړه بجلي د مرګه بچ شم شکر دی د پاکستان بجلي وه هوښیار د هیچا کار کې کار نه ساتي هوښیار د هیچا کار کې کار نه ساتي بې ځایه ناستې نه کړي لار نه ساتي او څلور پنځه بچي په ناز لویوي خو څلور پنځه بچي یو پلار نه ساتي څو ټپې کوم بیروره خور په کلي راله بیروره خور په کلي راله اواز یې وکړه شپه به چا کره کومه درونو خور دې په غرموزي بیروره خور دې د بلای په سوري ځینه خویندې چې کینې رونه ستایي رونه چې کینې خور سورکې ورکوینه زما پنځه رونه څادر دی که زه سرتوره پکې ځم پټه به یمه د مړانو خویندې به جاړي سبا به جنګ تر مازدیګره پورې وینه درونو خور په کور زړه شي درونو خور په کور زړه شي چې مور یې مړه شي نو بیا د لارو کوڅو شي نه او زما د ورور نه ښکلې نه وي روندارې مه خوره د منګي لاندې پیرونه ته به وایې غم شوی دی دا ولې داسې څنګه شاعر ته خو به لاس پړکوي خدای خو نور جانه څه غواړي نه زه دې ملګرو ته وایم چې مشاعره وکړئ په مجلسونو خلک بلا بلا پیسې ولګوي او لږه غوندې شاعري واوري او په مشاعره لږې غوندې پیسې ولګوي شاعر خو ماښام ډوډۍ پې وخورو او که پاتې شي نو سهار چای پې وڅښو او په مخه به دې کور ته او تا ته به دومره ښکلي ښکلي شعرونه وایي دا نن چې موږ څخه کوم ډېر لوی لوی شخصیتونه ډېر لوی لوی شاعران د دې پښتونخوا ډېر زبردست شاعران راغلي دي دوی نه به شاعري اورو او
زه به دا ډیوټي نازک ملګري ته حواله کوم ستا په ښایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته ستا په ښایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته د دې خپل درد نه به تصویر جوړوم یاد ساته او د چاپوسه کې به یې داسې بېنوا نه پرېږدم خپل هر ارمان له به زنځیر جوړوم یاد ساته او زما عظیمه بابا جانه د خپل سر په بیه دې پښتنو له به تقدیر جوړوم یاد ساته او ستا په پړونې مې قسم د پښتنې محبوبې ستا د دشمن کره به ویر جوړوم یاد ساته یو جهان مننه کوم ستاسو د ټولو او زه نور ستاسو د دې شاعرانو منځ کې حایل کېږم نه خو تاسو ټولو ته دا یو ریکویسټ کوم درخواست درته کوم چې تر ناوخته پورې کښېنئ موږ کرکټو ته 15 ګنټې شپږ 9 ګنټې ناست یو نن زموږ ډېر ښه ملګري راغلي دي او تاسو چې سوره یئ نو په دغه خپل ځای باندې کښېنئ دوی نه غوښتنې وکړئ لږ ملګري دي ډېر شاعري به دې نه اورو هر شاعر له ډاډ ورکوئ شاعر د هېچ چا نه څه نه غواړي او دې ټولو مېلمنو ته په جمع لاسونه وپړکوئ زه درنه کوزېږم په جمع ورته لاسونه وپړکوئ یو جهان مننه نازک ملګري ته خواست کوم چې راشي او خپله ډیوټي سفر کړي نازک ملګري موږ ډېره مننه زموږ اندري په ملګري هم د دې خلکو مننه ادا کړه زه ډېره ستاینه کوم چې داسې خلک ډېر کم پیدا کېږي چې هغه دا شاعران راټول کړي هغه دا ملګري راټول کړي او داسې پروګرامونه راجوړ کړي او نور حسیم د پښتنو ژوند خو هغه په ټولو ته معلومه ده چې څنګه تېرېږي خو که خوند پکې پیدا کېږي نو هغه دا خلک دی چې دا ژوند ښایسته کړي مشاعره به ټول ملګري راغلي دي استادان دي زموږ دوی به اورو په مینه به یې اورو د ناوختو پورې به ناست یو او نور که خلک د ساز اواز نه سندرې واوري نن هغه شاعران راغلي چې دې پښتنو له ډېرې خوږې نغمې لیکلي دي ډېرې خوږې سندرې لیکلي دي دوی به داسې اورو د روایاتو له کبله به د صدر صاحب په اجازت باندې زه خپل غزل ووایم او د هغې نه پس به بیا ازاده مشاعره کوو خپلې یو دوه قطعې چې چاته نه وایي د زړه رازونه چې چاته نه وایي د زړه رازونه خدای لږ عقل مې دلبر له ورکړه ما ته زاړه یادونه بیا تازه کړه یو ډب خو خامخه دیوار له ورکړه مننه او یو به بله قطعه ووایم او غزل ووایم ژوند ډک ته خمار ساتم ژوند ډک ته خمار ساتم پټ په زړه کې یار ساتم لوی واړه مې پېژني ستا د کلي لار ساتم لوی واړه مې پېژني ستا د کلي لار ساتم ټول ښکلي راځي ورته زړه پېښور ښار ساتم او څوک چې په ما سر ورکوي هغه سړی خوار ساتم څوک چې په ما سر ورکوي هغه سړی خوار ساتم او راوشي نیازک زما غر چینار ساتم مننه ستا د زړه د سر ځم یار د پېښوره ځم روغ زړه مې راوړی و ما زړه ستا له دره ځم ستا د زړه د سره ځم یار د پېښوره ځم روغ زړه مې راوړی و ما زړه ستا له دره ځم او کور حجره جومات پرېږدم کور حجره جومات پرېږدم ستا سره په نه راځم دلته ګرمي ډېره او سوات ته چېرته به راځم اوس چې هر مانځله ځم اوس چې هر مانځله ځم هم د مازدیګر ځم اوس چې مننه اوس چې هر مانځله ځم هم د مازدیګر ځم لا خو مې سر مات نه دی څنګ به د سنګره ځم لا خو مې سر مات نه دی څنګ به د سنګره ځم وایم د نیازک سره زه په لار سندره ځم دغه دوه شعرونه دوه غزلې او دغه یوه قطعه او د نظار صاحب ډېره مننه کوو چې پرون یې څو ورځو نه بعد دغه په رابطه کې وو دوی وو او بیا عابد صاحب لري الله دې دوی زموږ په سر باندې سوري لري چې د داسې خلکو سره مخامخ کړو یقینا مونږ چې په لاره باندې هم راتلو نو عابد صاحب به دغه وایي چې د صوابع خلک ډېر مینه ناک خلک دي په شعر پوهېدونکي خلک دي واقعي هغه که مونږ د اورنګزېب لالا د حجرې ته راغلي شرافت لالا و ډېرې د خوند خبرې او بیا چې دا د خوند رنګ شپه مو تېره کړه هغسې شپه مو بیا راوړې ده هماغسې یادونه به د ځان سره خپل ملکڼ ته وړو او د ټولو نه وړاندې به شاعر ملګري راغواړم خو د هغې نه مخکې د ودان عثمان خیل هغه غزل به درته ووایم چې د ځمکې غم دی مونږ تر فلک راوړی دی د ځمکې
غم دې مونږه تر پلک راوړی دی غوږ نیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی د ځمکې غم دې مونږه تر پلک راوړی دی غوږ نیسه جانانه زړه مې ډک راوړی دی او ملا کمار باب جومات ته رانوړو نو دا دی ملا کمار باب جومات ته رانوړو نو دا دی جومات ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی ملا کمار باب جومات ته رانوړو نو دا دی جومات ته دې سړي ولې ټوپک راوړی دی او دا وینې دا سړي چې پې ولاړ دی تالاشي کړي دا وینې دا سړي چې پې ولاړ دی تالاشي کړي دا بم هغه سړي په دې سړک راوړی دی دا وینې دا سړي چې پې ولاړ دی تالاشي کړي دا بم هغه سړي په دې سړک راوړی دی دا وس مې و او دا مې له کاروانه سره وکړو دا وس مې و او دا مې له کاروانه سره وکړو د خپل سالار نیلي له مې چابک راوړی دی او تاوې زمینه نه کوم تصویر دې واپس واخله تاوې زمینه نه کوم تصویر دې واپس واخله ما نه راوړو خو ما په دغه ټک راوړی دی او دا سیمه به څوک نه پېژني دا څنګه کیدی شي دې سیمې د ودان په شان هلک راوړی دی ډېره مننه د ټولو نه مخکې اختر علي اختر صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي موږ ته خپل خوندور شعرونه واوري اختر علي اختر صاحب د صاحبجانو د نیب صاحب او د دې ملګرو یو جهان مننه او کوم ملګري مېلمانه چې د بار نه راغلي دي هغوی ته یووالی بیا له خپل طرفه هرکلی وایم یو شعر درته وایم او د هغې نه پس کیته وایم بیا درته یو څو غزلې وایم چې وطن ستا یم زموږ د آینې په شان دی وطن ستا یم زموږ د آینې په شان دی کوږ ورکې نیغ ښکاري او نیغ ورکې کاږه ښکاري کتابه چې دلته غریزې مینې شته د خزانې نه لرو دلته غریزې مینې شته د خزانې نه لرو او د ګټو لارې دي ورونه دستانې نه لرو او موږ د خټو د کورونو اوسېدونکي خلک بارانه تا سره لا تاب د یارانې نه لرو دلته غریزې مینې شته د خزانې نه لرو او د ګټو لارې دي ورونه دستانې نه لرو دلته غریزې مینې شته د خزانې نه لرو د ګټو لارې دي ورونه دستانې نه لرو او موږ د خټو د کورونو اوسېدونکي خلک بارانه تا سره لا تاب د یارانې نه لرو د غزل څو شعرونه دي په سجده مې لیکلي دي چې دا خو د تعظیم وکني سر سوي او در سوي دا خو د تعظیم وکني سر سوي او در سوي او مینه کې یوه سوي او سل سوي او زر سوي نو دا د ازل جوړه د ابد په پوله پاتې شي او بویه که ته نه وای د منصور نه بختور سوي او دا پېښه راپېښه د رباب په تڼه تڼه ده دا پېښه راپېښه د رباب په تڼه تڼه ده او یو ته په کېدو ته هر خوسکی پېښور سوي او موږ لا روجماتي ته حیران ستړي په ستړي یو موږ لا روجماتي ته حیران ستړي په ستړي یو او ته رانه پوښتې چې خوشحالي سوي اختر سوي د غزل څو شعرونه دي چې سم دې ونه پوښتم د خال ستوماني ونه وته سم دې ونه پوښتم د خال ستوماني ونه وته او د زړه پر خر کې مې د خیال ستوماني ونه وته او رهبره څه پوښتې د اوښکو کیسې چا کړي دي رهبره څه پوښتې د اوښکو کیسې چا کړي دي او عجیبه کال دی د شکال ستوماني ونه وته اوس خو د ورځې په سور لمر باندې سرتوره ګرځي اوس خو د ورځې په سور لمر باندې سرتوره ګرځي او په یخه شپه کې د خلال ستوماني ونه وته او د ظلم حد ولولې د محبت ولیدې د ظلم حد ولولې د محبت ولیدې او په ګرمو شګو د بلال ستوماني ونه وته او اوس پې د کلو سادګي لوټي ستومانه نه ده اوس پې د کلو سادګي لوټي ستومانه نه ده او د هرس ښار کې یې د شال ستوماني ونه وته او اختره لروبر یې ژوند باندې ستومانه کړل خو اختره لروبر یې ژوند باندې ستومانه کړل خو د جهالت د دې وبال ستوماني ونه وته چې یو که د دین تشریح غلطه کوي
یو که د دین تشریح غلطه کوي او بل د آیین تشریح غلطه کوي ملا پې اور د خپل هوس سړوي ملا پې اور د خپل هوس سړوي او د مهجبین تشریح غلطه کوي او ماته د تیر سپرلي قاتله سړی مونږ ته د تیر سپرلي قاتله سړی او نن د ګلچین تشریح غلطه کوي او اختر زده کړي د مکان فلسفه خو د مکین تشریح غلطه کوي ډېر مننه اکبر صاحب دا مازغه مې چېرته ږدمه نو راځمه دا مازغه مې چېرته ږدمه نو راځمه زړه په لپه کې راوړمه نو راځمه ساقي بانګ وشو خو جام مې تیار کېږده څو رکاتو له ورځمه نو راځمه ساقي بانګ وشو خو جام مې تیار کېږده څو رکاتو له ورځمه نو راځمه المارۍ رانه پرانیستې پاتې شوې المارۍ رانه پرانیستې پاتې شوې ستا تصویر پسې کومه نو راځمه زما لول ستا په شان دی که چې نه وي ما چې وویل چې راځمه نو راځمه زما لول ستا په شان دی که چې نه وي ما چې وویل چې راځمه نو راځمه د پښتون او یتیم سره یو دی شماله زه چې هر چېرته کې مرمه نو راځمه د رضوان الله شمال دغه غزل هم رایاد شو راته هر ټکی د یار په شانتې ښکلی دی خط یې په پښتو کې رالېږلی دی هر ټکی د یار په شانتې ښکلی دی خط یې په پښتو کې رالېږلی دی وایم چې په خوب کې مې ونه لیدی وایم چې په خوب کې مې ونه لیدی زړه مې درنه داسې ټکېدلی دی اخو ستا تصویر غرمو ته نه ګوري ستا چې کوم عبید په اور نیولی دی فضل خان عبید صاحب په دغې شعرونو باندې امان الله مان ورور له بلنه ورکوم چې راشي او د خپل خوندور شعرونه واوري امان الله مان د صوابۍ باره کې زه دا وایم چې څنګه د دې ځمکه د زراعت د اګریکلچر باندې په حوالې سره زرخیزه ده نو داسې په نورو حوالو سره د شعر او ادب په حوالو سره په دې کې ښکلي ښکلي شاعران پیدا شوي دي چې په هغې کې زه شاعران دلته په سټیج هم ناست دي او یو افسوس کوم چې عزیز مانیوال صاحب کې نشته دی او د فن په حوالې سره که زه دا ووایم چې دلته ښکلي ښکلي ګلوکاران عبدالوهاب استاد او داسې نور کفایت باچا هم د صوابۍ سره یې تعلق و هارون باچا او د ثقافت او د کلچر په حوالې سره نثار محمد خان چې یو ډېر غټ نوم دی او شاز محلیم جمشید علي خان داسې نور د دین په حوالې سره که زه ووایم مولانا طاهر صاحب مولانا طیب صاحب نو دا سیمه چې ده د صوابۍ د ژوند چې څومره اړخونه دي په هغوی کې د دې په خاوره کې دا زرخیزي ډېره زیاته ده او زه خو داسې اچانک اتفاقاً خپلو ملګرو ځان سره راوستم او داسې راغلی یم لکه یو سړی چې جنګ جګړې له ګوزي او ټوپک او کارتوس ورسره نه وي نو داسې تش لاس راغلی یم خو بهرحال یو مختصر غونډه غزل په ذهن کې مې چې کوم دی ریټن کې لیکلی مې ځان سره نه یې راوړی څه شی هغه به ووایم یو درې څلور شعرونه دي د غزل د محبت په تار تړلي ښیو د محبت په تار تړلي ښیو د تهمتونو کې لړلي ښیو او مونږ خو خپله پښتو نشو پرېښوی مونږ خو خپله پښتو نشو پرېښوی ستا له نظره پرېوتلي ښیو او پورته یې سترګو ته کتلی نشو پورته یې سترګو ته کتلی نشو لا یې په خپو کې لغړېدلي ښیو او د دې غټانو زورورو خلکو د دې غټانو زورورو خلکو یا ترېنه لرئ او یا غلي ښیو د دې غټانو زورورو خلکو یا ترېنه لرئ او یا غلي ښیو
او وایي امان له نرخه نه و زمونږ وایي امان له نرخه نه و زمونږ خیر دی د کلي نه وتلي خیر ډېره مننه امان صاحب چې د اپریدو ذکر کېږي نو ما ته هم د اپریدو د سیمې د خپله سیمه د زموږ ټوله زما د زړه او د مزغو خبره نه رغېږي بهاره دا چې به تر څو خبره نه رغېږي موږ دغه نه کوو چې پاسو ورله روغه وکړو موږ دغه وایو د پلانکو خبره نه رغېږي موږ دغه نه کوو چې پاسو ورله روغه وکړو موږ دغه نه کوو چې پاسو ورله روغه وکړو موږ دغه وایو د پلانکو خبره نه رغېږي دا سړي نه دي په یو انچ پوله وران شوي داسې اوس یې په انچ نه په پټو خبره نه رغېږي دا سړي نه دي په یو انچ پوله وران شوي داسې اوس یې په انچ نه په پټو خبره نه رغېږي دواړه راولګي په یو بل ګزارونه کوي دواړه راولګي په یو بل ګزارونه کوي بندو پنجرو کې د مرغو خبره نه رغېږي پلار مې ویل راته بهاره زویه دا ولیکه په ګډو وډو رویو خبره نه رغېږي ډېره مننه دا شاکر بهار دغه غزل راته رایاد شو او د وصال اپریل هغه بل شعر نور هم رایادېږي چې زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي که مسافر راځي نو نه دی راځي زموږ د کلي حالات ډېر خراب دي که مسافر راځي نو نه دی راځي چې په خپل کور مې بندوي دننه که ګورنر راځي نو نه دی راځي ډېره مننه په دغې شعرونو باندې هم د دې سیمې یو تکړه شاعر یو خوږژبی شاعر یو تکړه انسان چې د ډېر وخت نه زموږ سره اشنا دی موږ ډېره مننه کوو ذکر کوو محترم او عزتمن صدر مجلس زما په سټیج ناست د سر ګلونو میلمنو او زما د شاه منصور غیورو پښتنو او میزبانانو فواد دي ټولو وروڼو ته وایم مانیدار بھائی ته دې ټولو ته السلام علیکم وړومبی د یو غزل درته په دې موجوده حالاتو وایم چې هیڅ پوه نه یم چې په څه په نښه شوي یم هیڅ پوه نه یم چې په څه په نښه شوي یم ټوله نړۍ کې ورته زه په نښه شوي یم او په لر او بر کې نن سوځېږي پښتانه سوځېږي په لر او بر کې نن سوځېږي پښتانه سوځېږي هم د قبلې هم خاطه په نښه شوي یم او په خپل وطن کې هم په یو ځای کې محفوظ نه یم په خپل وطن کې هم په یو ځای کې محفوظ نه یم که یم په ښار که په کالو په نښه شوي یم او کدغن په ژبه لګوي راله که خپل دي نو څه کدغن په ژبه لګوي راله که خپل دي نو څه د نفرتونو په چاړو په نښه شوي یم او ما چې په خپلو اوږو برخې جوړې دي څوک ما چې په خپلو اوږو برخې جوړې دي څوک د بل چا نه هم د هغه په نښه شوي یم او غشې د ظلم چې راځي هم زما سر پرې لګي غشې د ظلم چې راځي هم زما سر پرې لګي لکه ټکی زه په کواړه په نښه شوي یم او اخرې بند چې سر په هېڅ نه کوي په ما یې زړه سوځېږي هم نه سر په هېڅ نه کوي په ما یې زړه سوځېږي هم نه فکر زخمی یم په زړه په نښه شوي یم او یو غزل دی یو ملګري یو شعر راولېږو میسج کې نو ما ته شاعر خو نه دی معلوم بښنه غواړم خو شعر داسې و چې د خلکو خلک وي د خلکو په سر خلک پرېږدي د خلکو خلک وي د خلکو په سر خلک پرېږدي زمونږ خلکو خو د خلکو په ځای موږ پرېښودو نو دا ما څه داسې رنګ غزل کړو چې په بل انداز کې چې خلکو خفه کړو خلکو موږ سر په زنګون پرېښودو خلکو خفه کړو خلکو موږ سر په زنګون پرېښودو خلک اړخوم نه وو خو موږ یې په سمون پرېښودو او د خلکو خلک د چا ناوري خپله مینه شړي د خلکو خلک د چا ناوري خپله مینه شړي زمونږ خلکو موږ د خلکو په لمسون پرېښودو او خلک د خلکو نه په مرګ که پاتې کېږي خیر دی خلک د خلکو نه په مرګ که پاتې کېږي خیر دی خو خلکو موږ هېڅ په بیسه په ژوندون پرېښودو او خلک د خلکو په سر ننګ وکړي ننګیال شي خلک خلک د خلکو په سر ننګ وکړي ننګیال شي خلک او دې خلکو سره موږ په هر زبون پرېښودو
او خلکو د خلکو په سر موږ له زړه ارې ارې کو خلکو د خلکو په سر موږ له زړه ارې ارې کو خلکو خوږ زړه موږ په ګوګل کې اندرون پرېښودو او خلکو د هر خلکو نه په هر حالت کې ځان خبروي خلک د خلکو نه په هر حالت کې ځان خبروي او خلک خبرېږي نن او خلکو هم پرون پرېښودو او اخري بند چې خلک د خلکو نه ګیله فګاره څنګه کوي خلکو د خلکو نه ګیله فګاره څنګه کوي خلک د مبشي که خلکو په سکون پرېښودو او ښایي کو په مثال چې دی نو هغه ما کوشش کړی دی غزل کړی مې دی ستاسو نظر کومې وي ژوند او دلدار دواړه لازم و ملزوم ویني بېکار او د زړه قرار به نصیب کېږي هله چې راشي یار او ستا انتظار د ختمېدلو نه دی سوځم په نار او بې وفا یار چې شي د چا په غاړه یوسي قرار بې وفا یار چې شي د چا په غاړه یوسي قرار او مخ یې ګلنار سترګې یې بلې ډیوې خمار خمار او وار کوه وار که هر څه خپله دې ده ژرنده د پلار او خور د بازار د خودغرضو هر خواته مه کړه اعتبار او خیرې بنده چې مینې کړو خوار پروت د دردونو کې ډوب جاړي فګار وسلام ما دې لرې د زړور پرېښودو اوس دې په دې لوري چکر پرېښودو په دې لوري چکر پرېښودو بېنګي ما یوازې نه ده کړې یاره تازو او ما دې در پرېښودو حالاتو څه په بله واړولو مونږ حجرې پېغلو ګودر پرېښودو حالاتو څه په بله واړولو مونږ حجرې پېغلو ګودر پرېښودو دا تو شوې ماته او که رقیب ته مسکې یاره په تلو تلو کې د شر پرېښودو دا تو شوې ماته او که رقیب ته مسکې یاره په تلو تلو کې د شر پرېښودو وخت به د بل چا سره څه واړوي چې خپل عبید یې دومره زر پرېښودو اتګار صاحب ډېره مننه پلار مې پرېښودي دښمنۍ یریږم زه هره شپه کوم څوکۍ یریږم زه د تیارې او خاموشۍ یریږم شپه شوه راوخېږه سپوږمۍ یریږم پلار مې پرېښودي دښمنۍ یریږم زه هره شپه کوم څوکۍ یریږم زه د تیارې او خاموشۍ یریږم شپه شوه راوخېږه سپوږمۍ یریږم تا سره یو ځای پټال نه زانګمه تو راکوې تیزې تالۍ یریږم تا سره یو ځای پټال نه زانګمه ته راکوې تیزې تالۍ یریږم قصه کې بیا خامار ته ورسېدې قصه پرېږده بس کعبې یریږم قصه کې بیا خامار ته ورسېدې قصه پرېږده بس کعبې یریږم کوم ښکلی یاد کړمه چې دا یې خوښ دی د نادان زړه په نادانۍ یریږم دا شنادان په دغې شعرونو باندې یو ماشوم چې وختي اندلیب صاحب یې ذکر هم وکړو هغه به موږ ته ټپه هم کوي غزل به هم وایي نظم به هم وایي دته به ډېر ژوند پروت دی او د ده لپاره به ډېر ژوند غواړو خبره کوم د عبدالمنعم تخواست کومه چې راشي او موږ ته خپل کنۍ پردي راته ووایي چې د چا شعرونه راته ووایي